بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. صدق الله مولانا العظیم. دغه آیت کریمه کې الله جل جلاله د یو بل حکم بیان کوي چې هغه ته ویل شي قسم. نو الله جل جلاله فرمایي چې تاسو بلا ضرورت قسمونه نه کوئ. قسم دا چې کیږي په هغه ذات باندې به کیږي چې هغه ته په دې باندې قادر شمیري چې د ایمو د پټې او د ظاهري وته علم ده. دارنګې مو کله هم مؤاخذه کوي نو د مو په گرفت باندې هغه قادر ده. په داسې ذات باندې قسم کوی شي او داسې ذات چې د پټې ظاهري د وته علم وي د توپو نیولو باندې قادر وي دغه الله جل جلاله ده. د الله جل جلاله د ذات نه ما سوا په بل چا باندې قسم جائز نه ده. د الله په ذات د الله په صفاتو باندې بو قسم کولای شي. قرآن هم چون کې د الله پاک علم ده او علم د الله صفت ده. دی وجه نه په قرآن باندې قسم کوی شي. او پیغمبر قسم نشي کوی، په کعبه قسم نشي کوی، په رب د کعبه کوی شي. نو بلا ضرورت الله جل جلاله فرمایي چې سړی دا قسم نه کوي. ځکه چې په قسم کې چې څوک په چا قسم کوي په الله باندې کوي د الله پاک عظمت په دې پزړه کې. نو بلا ضرورت چې څوک قسمونه کوي د دوی د زړونو نه د الله عظمت بیا وتلی. نو هر چې ضرورت شي نو بیا ضرورت په وخت کې قسم جایز ده. لکه مثلا څوک په چا دعوا وکړي نو په مدعی باندې ګویون وي چې کله ګواوي سره نه نو بیا به مدعا علیه قسم کوي. لہذا د وخت کې بدای قسم کوي. یا مثلا په رؤیت هلال کې د ریژې میاشتې لیدل یې د عید میاشتې لیدل شهادت دا داسې لکه قسم شهادت قسم ده. نو ضرورت په وخت کې قسم کوي اس قسم ته قباحت نشته ده. الله فرمایي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم او تاسې مگر ځوئ الله پاک عرضة نشانه هدف ډال لأيمانكم د خپل قسمونو د پورا د څه خبرې نه الله تبروا ان تبروا وتتقوا چې تاسې بو نیکي بو نه کوئ. لا دلته مقدره دو الله تبروا تاسې بو نیکي نه کوئ. د دې نه قسم وکړئ زه به نیکي نه کوم، زه به ځون پرهیزګوره نه جوړوم، زه به چا په میانځ کې اصلاح نه کوم، درستګي به نه کوم. یعنې کوي نه چې څوک قسم وکړي مثلا وایي چې زه به دا نیکه چار نه کوم. نو علیه الصلاة والسلام فرمایي چې به د خپل ځون حانس کی ولیکفر عن یمینه د خپل قسم دی کفاره ورکړي. نو دغه قسم وکړي چې دای به نیکي به نه کوي الله ان تبروا تاسې به نیکي نه کوئ. دې نه قسم وکړئ یا به وتتقوا تقوا به نه اختیار کوئ. وتصلحوا بین الناس او تاسې به اصلاح نه کوئ په میانځ د خلکو کې. والله سمیع علیم. الله جل جلاله اوریدونکا ذات تا لاقوالکم تاسې اقوال لرا علیم باحوالکم الله پاک تاسې په حالتونو باندې عالم ده. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم الله پاک مؤاخذه نه کوي د تاسې باللغو په لغو کې فی ایمانکم په قسمونه د تاسې کې. قسم ته یمین وی شي. نو دا قسم یمین دا په درې قسمه باندې ده: یمین غموس، یمین لغوه، یمین مناقده. یمین غموس چاته وی شي غموس د غمس نه ده په معنا د ډوبېدلو سره. دا چې څوک په درویغه باندې قسم وکړي علیه السلام فرمایي چې کبیره ګناهونه څه شی دي؟ الاشراک بالله شرک په الله پاک سره، حقوق الوالدین و یمین الغموس د والدین نافرمانی او په درویغه باندې قسمونه. نور هم ډیر دي متعدد زوینه کې رغلی احادیث کې زنه شپېژ رغلی زنه سور غلی بهر حال ډیر دي کبیره ګناهونه. نو یمین غموس دې ته وی شي چې سړی په امر ماضی باندې قسم اوخري سنا د علم د اده چې دای چې
چې حقیقت ته د قسم نه خلاف ده. نو سړی په امر ماضی باندې قسم اخوري سره د علم د دنه چې حقیقت ته د قسم نه خلاف دی، نه بل قسم کې د دروغجونه ده. نو په دې کې اوس کفاره نشته ده. دنیوي چې ترې ژبه کې لرایا مسکینونو ته مړی ورکوه، اخروي نقصان یې ده چې الله به دغې ته په جهنم کې غوپا ورکوي، ډوبه به ورکوي. او یمین لغوه چې په امر ماضی باندې قسم اخوري سره د علم د چې دا حقیقت ته د قسم موافق ده، یعنی دای په خپل ګمان کې چې زه په د قسم کې رښتونه یم، په ماضي زمانې باندې قسم خوړی، خو په نفس الامر په واقعیا کې دای د هغې نه خلاف وي. او یا امام شفیع صاحب فرمایي چې په بلا اراده چې کوم الفاظ د قسم په ژبه جاری شي بس دغه یمین لغوه ده. خو هر چې د امام ابو حنیفه رحمت الله په نیز باندې چې سړی په ماضي زمانې قسم اخوري چې حقیقت ته د قسم موافق ته، په واقعیا کې د هغې نه خلاف، نو په دغې باندې نه دنیوي نقصان شته شته ده او نه اخروي شته ده. او هر چې یمین منعقده ده چې په امر مستقبل باندې سړی قسم اخوري د کولو یا د نه کولو، زه به داسې کوو یا به نه کوو، نو که هغې نه خلاف یې وکړله نو بیا به دی په خپل قسم کې حانث وي، او یا به دی غلام ازادی، یا به لاسې مسکینونو ته مړی ورکوي دوه ټیمه، او یا به بیا که د دې طاقت یعنې غریب وي نو بیا به درې د دې رژې ولري. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، الله پاک تاسې مؤاخذه نه کوي، پکړ مو نه کوي باللغو په لغو کې، فی ایمانکم په قسمونو د تاسې کې، ولکن یؤاخذکم او لیکن الله پاک تاسې مؤاخذه کوي بما کسبت قلوبکم په هغې سره کسبت قلوبکم چې ګانډه ور کړي وي زړونه د تاسې یا چې اراده کړي وي زړونه د تاسې د کولو یا د نه کولو. والله غفور حلیم، الله پاک بخښونکی ذات ته، حلیم بردبار ذات ته، د تحمل ولا ذات ته. للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر، دا الله پاک بل حکم بیانوي. د ایلا د اطلاق یو قسم ده. ایلا دې ته ویل شي ګوره چې کله د خاوند او د بیبي په میانځ کې حالات سره برابر نشي د وخترۍ، نو دوی ته بیا د جدا کولو شریعت اجازت ورکړه ده. خو چې دوی خپل مابین کې د ازدواجي تعلقات سره ختم کوي نو د دې څو صورتونه وو دي اوس یې هم دي، یو د طلاق او یو ایلا، دریم زهار، څلورم لعان، پنځم خلا، شپږم فسخه. طلاق بیا خپل کور کې په 3 قسمه ده، طلاق رجعي، طلاق باین او طلاق مغلظ. طلاق رجعي چې صریح الفاظ سره سړی خپلې منکوخې ښځې ته وایي چې انت طالقون، یو ورې ته وایي یا دوه ورې ته وایي چې مثلا ته طلاق یې. نو د دغې حکم دا ده چې د عدت په زمانه کې عدت 3 حیزه ده، په دغه زمانه کې دا یا قولا یا فعلا په خوله ورته یې رجوع مې ته کړې ده، یا قول عمل داسې پیش کړي چې د رجوع عمل وي، نو دا د خپله منکوخه شوه، بس نکاح ته بیا پکې کولو ته حاجت نشته ده. او که په تغا طلاق رجعي کې عدت یې تیر شو نو اوس دغه وینه باینه شوله. او طلاق باین کې چې کله هم بیا دوی سره یو ځای کېدل غواړي، د ښځې په رضا باندې به یو ځای کېدل کېږي. هر چې طلاق رجعي کې که د ښځې رضا وي او که نه وي دا یې رجوع ته کوای شي، خو چې باینه شوي نه نو اوس که د ښځې رضا وي دا بیا د هغې سره نکاح کوی شي، دوباره به باقاعده تجدید د نکاح کېږي، ګویون به پکې کښېني او مهر به مقرر کېږي. او طلاق باین چې په کنایي الفاظ سره سړی خپلې ښځې ته وایي چې مثلا یا آزاده یې، کنایي الفاظ چې هغه 2 معنی لري. آزاده یې مثلا اوس آزاده څو معنی کې دي، امو د خدمت نه آزاده یې، آزاده یې د امو د نکاح نه ته آزاده یې. نو دغه ته طلاق په دغه الفاظ سره چې کله نیت ته طلاق وي ته وکړي، په عام حالاتو کې چې الفاظ وایي غصه کې نه مذاکرات طلاق نه د ښځې سره، که مذاکرات طلاق وه او دا الفاظ استعمال کړه بیا خو طلاق باین وي، درنګې غصې حالت وي. نو په دغه طلاق باین سره بیا دوباره نکاح تجدید د نکاح پکې کېږي، ګویون وي او مهر به مقرر کېږي. هر چې طلاق مغلظ ده نو یا په کلمه یوا سره ورته وایي چې مثلا ته 3 طلاقونو سره طلاق یې، یا په یو مجلس کې الفاظ 3 استعمال کړي، مثلا ورته وایي ته طلاق یې، ته طلاق یې، ته طلاق یې، یا په 3 مجلسونو کې ورته یو ورې وایي، اوس ورته وایي مثلا ته طلاق یې، مشوم ورته طلاق یې، سبو ورته ته طلاق یې، دغې ته طلاق مغلظ ویلی شي.
او د موږ پښتنې عموما طلاق مغلظ د کړه د رجی او بایجی نه زده چې کله په ساری وبه وړي بیا منډې ترړې شروع کړه لمونه خو داسې وویل شول وایي تو ته خو شریعت ډېر اختیار در کړی گنجایش یې در کړی چې تو د ښځې سره حالات فی الحال برابر نه دي نو ځون ازماو که یو طلاق وکې که بالفرض ابغض الحلال مباحات الی الله الطلاق په مبغوض شیونو کې الله پاک په نیز باندې هغه طلاق دی کوم حلال شی نه دی په کې بدترین شی چې الله پاک په نیز هغه طلاق ته ښه خبره نه ده خو چې حالات داسې جوړ شي ځون چلو ازماو کا یو طلاق ویر کا نو عدت په زمانہ کې بیا رجوع ته وکړه د ښځې به هم دماغ برابر شي تو به هم دماغ برابر شي یا طلاق بایند شي چلو نو په هغې کې هم تو ته بیا گنجایش شته د یو ځای کېدلو د سترې کیسې ته پکې حاجت نشته خو که طلاق مغلظ دی ویر که اوس په د هغې پله عدت تېرېږي عدت 3 میاشتې یا 3 خیزونه وګوره په دې کې هم لږ تفصیل په دغې ځای کې کوم ورسته چې د زویونو کې روان دي عدت د ښځینا په اعتبار سره حکم د عدت بدلیږي چې کومه ښځینا طلاق ورته میلاو شي دا اوس که ذوات الحیض نه دو حیض ور درومي نو د دې طلاق د عدت په 3 حیضونه وي په دې کې اوس موږ خلکو 3 میاشتې ذهن کې اچول دي ضروري خبره نه ده چې حیض به هغه 3 میاشتې نو یو حیض 6 میاشتې کېدی شي په بل حیض کې د غمره زمانه چې تللی شي 6 میاشتې ورې 2 کوله رسې پکې تللی شي حیضونو کې وخت عادتونه په اعتبار سره اختلاف په هغې کې رسي مخکې مو ویلي او دارنګې که چاته نه ورسي یا د بیمارۍ د وجې نه یا د وړیکولي د وجې نه یا د مشرولي د وجې نه نو بیا د هغې عدت بالاشهر ده بیا به 3 میاشتې تېروي او چې کومې حاملې طلاق ورته میلو شي حامله ده نو و اولات الاحمال ان یضعن حملهن چې کله وضع د حمل د هغې وشي چې کله هم بچای وشي مثلا نن طلاق میلاو شو ثبوت د هغې بچای وشو بس دغه عدت تیر شه او که مثلا حمل نه و او طلاق ابتدا کې میلاو شو ورې 6 میاشتې یا 7 میاشتې په تېرې شوې هغې نه پس ته عدت پوره شه او چې کومې ښځینه خاوند وفات شي د هغې څو صورتونه دي یو دا او قرآن کې هم هغه صرف بیان ده چې رخصتي شوي وي اولاد شوه ده که نه ده شوه خو خاوند وفات شو نو یو یتربصن بانفسهن 4 اشهر وعشره 4 میاشتې لاس ریزې د دې عدت ته که دا بوډۍ وي او که دا زونه چې رخصتي شوي وي که رخصتي یې نه دو شوي مثلا صرف کژدا وشوله اوس د اپلور په کور د خاوند یې وفات شه خاوند او بیبي سره لیدلي کتلې هم نه دي دغې عدت هم دغه رنګې ده 4 میاشتې لاس ریزې هغه اور کې چې د هغې منګني یې شوې دو کژدا یې شوې دو رخصتي یا نه دو شوې خاوند ورته طلاق ویر که نو اوس د دغې ښځې بیا عدت نشته ده ډېرې مسلې موږ داسې روغلغې کسان سره په متعي چې نه 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 یاره جي خاوند یې مړ شي اوس بل ځای کې نکاح هلته کې ورته مکاسي ښایي نو په داسې منډغوي چې عدت نه وي ځکه چې رخصتي نه دو شوې رخصتي چې د چا نه وي شوې چې هغې ته طلاق میلاو شي د هغې عدت نشته ده هر چې خاوند چې وفات شي نو ماته عنه زوجها ولا عدت هلته قرآن کې مذکور د ذکر ده هغې که رخصتي شوې ده او که نه یې دو شوې هغه 4 میاشتې او لاس ریزې تېروي عدت هم الله فرمایي نو اله چې څوک وکړي اوس اله ښځې ته وایي چې زه به تو ته قسم مې د په خدای 4 میاشتې به نه در نږدې کېږو دې قسم وکړي نو که په 4 میاشتې کې نه 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 ښځې ته نږدې شه خو بیا خو د قسم کفاره به ورباندې وړي او که 4 میاشتې پوره کړلې نو په ښځې طلاق باین وکړي شه اوس چې دوباره که دی نکاح ورسره کول غواړي نو تجدید د نکاح به کوي للذین یؤلون من نسائهم د پره د هغې خلکو یؤلونه چې دوی قسمونه وکړي من نسائهم د خپلې ښځینهو نه د عدم جما چې جما به دوی سره نه کوي څه شی دوی ته حکم تربص 4 اشهر انتظار کول دي 4 میاشتې فإن فاؤ که چېرته دوی رجوع وکړي په د 4 میاشتې کې نه نو فإن الله بشک الله جل جلاله غفور بخشون که ذات د کوم څه چې وکړل به الله ته معاف کړي رحیم الله پاک دوی باندې رحم کوونکی ده وإن عزموا الطلاق او که چېرته دوی عزم کړی د طلاق رجوع ته نه کوي فإن الله بشک الله جل جلاله سمیع اوریدونکی دی دوی د کول لره ده علیم الله پاک دی دوی په عمل باندې الله پاک عالم ده په عزم یې عالم ده والمطلقات هغه ښځینه چې د طلاق ورکړی شوی وي یتربصن بانفسهن 3 قروء دوی به انتظار کوي په خپل نفسونو باندې د نکاح نه دغې دوران کې به دو نکاح نه کوي عدت په حالت کې نکاح د سره کیږي نه که څوک یې کوي او دارنګې
چې که عدت په دوران کې څوک د چا نکاح کوي په خبر هم ده چې دا په عدت کې دو په دې باندې سړی کفر ته وړي خپل نکاح کې سره متیږي انتظار به کوي په خپل نفسونو باندې د انور نکاح نه سلاسته قرو درې قرأ درې قرو نو قرء معنا په نزد امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ حیض دو په نزد امام شفیع رحمۃ اللہ علیہ طهر ده نو درې حیض به انتظار کوي ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن او دوی پر حلال نه دي جایز نه دي چې دوی پټ اوسوتی ما هغه شی خلق الله چې الله پاک پیدا کړی دا فی ارحامهن پر رحمونه دي دوی کې یا د ولد نه یا د حیض نه ان كن یؤمنن کچر دوی ایمان لري بالله والیوم الاخر الله پاک باندې آخرت ولا رز باندې وبعولتهن حق بردهن او خوندون دي دوی احق زیات حق دوری دي بردهن په پس کولو د دوی چې رجوع ته وکي فی ذالک په د زمانې د عدت کې نو کې رجوع کوي چې په طلاق رجی کې خو کله ان ارادو اصلاحا کله دوی اراده د اصلاح وي د خیر خوایي وي چې شو وخت په سره تیراو او کله ضرر دی پر اراده لري نو بیا خو الله جل جلاله په قادر ده پنیولای ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن او دغه شذیناو د پورا ثابت دي په خوندونه باندې په مثل دی هغه علیهن چې په دا علیهن چې په د شذیناو باندې دي بالمعروف په جائزه طریقه سره په شا طریقه سره نو لکه څرنګه د اخوان حقوق دي په ښځه باندې چې ښځه به د اطاعت کوي د مال حفاظت په کوي د کور حفاظت په کوي د خپل عزت حفاظت په کوي د بچونو به حفاظت کوي دا غرانګې په خوندونه باندې د ښځینا حقوق دي چې نان نفقه به ورکوي کپړې به ورته کوي په وخت باندې خرچا به ورکوي خوراک به ورکوي کور به ورته کوي دارنګې حقوق به ورکوي ولهن او د دوی دپاره دي مثل الذي په مثل هغه علیهن چې په د ښځیناو باندې دي بالمعروف په ښې طریقه سره وللرجال علیهن درجه او دپاره د خوندو دپاره د سړوی دي علیهن په د ښځیناو باندې درجة فضیلت ځکه چې الرجال قوامون علی النساء رجال الله پاک ذمہ دار مقرر کړی دي خرچې کوي ستړي استمنې ته کوي مال وی تر ګټي نو الله پاک دوی ته فضیلت ورکړه ده والله عزیز حکیم الله جل جلاله غالب ذات د حکمت ولا ذات تا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین